یو امریکایي ډیپلوماټ له پخواني افغان ځواکونو د یوې قطعې د جوړېدو وړاندیز وکړ، دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. یو پخواني امریکایي ډیپلوماټ وړاندیز وکړ چې امریکا دې د افغانستان د پرځول شوي دولت له پوځیانو څخه یوه قطعه جوړه کړي. په کوزو کې د امریکا د متحده ایالاتو پخواني سفیر دا وړاندیز په یوه تحلیلي لیکنه کې کړی چې د اروپا د پالیسۍ د شننې مرکز په خپله ویبپاڼه خپور کړی ده. ښاغلي کاظم پر اوکراین د روسیې یرغل ته په اشارې ویلي چې دې جګړې یو ور بیا د سړې جګړې د دورې په شان د اړتیا پیدا کړې چې د اروپا د امنیت ساتنې لپاره ځواکونه واستول شي. د پوځي ځواکونو ته اړتیا ضروري بللې ځکه چې په وینا یې امریکا او متحده هیوادونه پرله پسې د وطلبه ځواکونو له کموالي سره مخامخ دي. د اګست په میاشت کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان نه امریکا ته د څه باندې 75,000 ایستل شوي افغان یادونه کړې او لیکلي یې دي چې د هغوی په منځ کې ځینې د امریکا د دایمي اقامت په شرایطو برابر دي، خو د ځینو نورو د اقامت په اړه پریکړه د کانګریس له قانون جوړونکو سره تړلې ده. کازن چې پر کوزو سربیره په ترکیه، آیسلند او ازبکستان کې هم د امریکا په سفارتونو کې کار کړی دی، باور لري چې امریکا ته په دې وروستیو کې د تللو افغانانو په منځ کې داسې کسان شته چې د امریکا په پوځ کې شاملېدو ته لیوالتیا لري، خو په شرایطو برابر نه دي، ځکه چې د امریکا پوځ کې د شاملېدو یو شرط دا دی چې د امریکا تابعیت یا دایمي اقامت ولري. د کازن په باور افغانان په جګړه کې مهارت لري او امریکا ته په راغلیو افغانانو کې د افغانستان د پرځېدلو نظام د ملي اردو، ملي پولیسو او ملیشه ځواکونه غړي هم شامل دي او یو شمېر نور هغه ترجمانان دي چې د امریکا او ناټو له پوځیانو سره کار کړی دی. ښاغلي کازن په مشخص ډول وړاندیز کړی چې کانګریس دې داسې قانون تصویب کړي چې افغانان پوځیان له دې چې امریکا تابعیت ولري د امریکا په پوځ کې شاملېدای شي او امریکا پوځیان چې هسې هم افغان ځواکونو ته د روزنې تجربه لري له هغوی سره دې د روزنې په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي. د تیر کال په مني کې د بریتانیا د پوځ چوکاټ کې د پخواني نیپال ځواکونو په شان د یو افغان قطعې د جوړېدو وړاندیز وشو او وویل شول چې دا ځواک له هغو افغان پوځي محصلانو چې په بریتانیا کې په زده کړو بوخت دي او له افغانستان څخه را ایستل شویو افغان پوځیانو جوړېدای شي. کازن ویلي که څه هم بریتانیا دا وړاندیز لا عملي کړی نه دی، خو امریکا کولی شي چې عملي یې کړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.